د خصوصي پمپ سټیشنونو معیاري کول د تورغونډۍ په بندر او هرات ښار کې د نفتو د زیرمو بیارغونه او د دغو زیرمو د ظرفیت لوړول او 2.5 ټنو نفتي موادو ته رسول او همدارنګه د هرات د نفتو او ګازو د اماراتو ریاست د ترمیم جوړول د دې ادارې له لاسته راوړنو څخه دي. د دوی په خبره د اسلام کلا له بندر څخه هره ورځ په اوسط ډول 140 ټانکرونه او د تورغونډۍ له بندر څخه 8 ټانکرونه نفتی توکي هیواد ته داخلیږي چې ډیری یې گاز دی. بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی طی 14 که ما توانستیم از طریق فروش امته نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم. همچنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمده ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و همچنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم که از طریق از او امته نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبره. دغه چارواکي همداراز ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د پالیسي پر بنسټ د سوداګرۍ د کار لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته شوي او د لوړ کیفیت نفتي توکو واردول په برخه کې له دې ادارې سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د نفتي توکو د اتحادیې یو شمېر واردونکي او مسؤلین ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت هڅه کوي د لوړ کیفیت نفتي توکو په واردولو سره د دوی ستونزې هوارې کړي. په دې معنا نه چې هغه موږ له اصلي ځایه چې منفي یا خراب تیل رابر کړي، موږ چې هلته کله خرید کوو هغوی سره وایو دا خبره کوو چې موږ سره به هغه مال راکوي چې هغه د افغانستان په نورو باندې برابر دي. متاسفانه چې په لارې باندې مشکلات یې موږ ترانسپورت یو په معیاري شکل باندې برابر ترانسپورت نه لرو. کله کله هغوی ورباندې اضافه تیل یا سرباری چې ورته وایي دا وه چې کله کله په غټ ټانکرانو کې څه مشکلات یې راوړي په یوه کم شي باندې هغه منفی ته ولاړ شي. بنزینی که ما وارد میکنیم در سطح منطقه و در سطح افغانستان نمونه و بهترین و با کیفیت‌ترین مواد نفتی به شمار میره. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دی چې د نفتي توکو کیفیت د هیواد پر اقتصاد، روغتیا او چاپیریال اغیزې لري او باید په دې برخه کې زیاته پاملرنه وشي. خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته است طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهدی از این هستیم که تیل بی‌کیفیت در مرزها کنترل چک میشه و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد میشه. خو هرات چې د دوو سوداګریزو بندرونو په درلودو سره په هیواد کې د سوداګریزو توکو په واردولو او صادراتو کې مهم رول لري، د اسلامي امارت مسؤلین د سوداګرو د اسانتیا په برخه کې لازم تدابیر نیولي دي.